د اوکراین ولسمشر د امریکا او ناټو په ځای ولې ولسمشر غني ته زنګ ووهي؟ د دغه موضوع د پوره جزئیاتو لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. د اوکراین ولسمشر د امریکا او ناټو په ځای ولسمشر غني ته لومړی زنګ ووهي تر څو ورته د امریکا او ناټو د ماتولو سیاست ورزده کړي. ولادیمیر پوتین اوکراین له شګو او خاورو ډک کړ. البته مرکه د اوکراین ولسمشر ته په اشارې سره دا خبرداری دی چې باید په ډیر احتیاط خپل ولس د امریکا له دام څخه خلاص کړي او د روس سره خپل ډیپلوماسي فعاله کړي. هغه تیره ورځ د محرم خبري ایجانس سره په متحده عربي اماراتو کې مرکه کړې ده چې مهم ټکي د خپل حکومت د پرزیدو لامل و. د غني له قوله ویل شوي دي چې د افغانستان د حکومت کاذب باور په امریکا باندې د دې سبب شو چې د افغانستان د تاریخ یو لوی باب په تور تم کې وغورځېده. نور به بیا د مرکې سره سم واورو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف وایي چې که چیرته درېیمه نړیواله جګړه پیښه شي نو دا به یو اټومي جګړه وي او سخته ویجاړۍ به رامنځته کړي. هغه زیاته کړې که اوکراین اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي نو بې له شکه چې روسیه به له واقعي ګواښ سره مخ شي. د لاوروف په وینا دغه کار به د ټولې سیمې او نړۍ لپاره هم خطرناکه تمام شي. د ټینګار کړی دی چې د روسیې اټومي ځواکونه په تیارسي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به برید هم وکړي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي دي چې د روسیې په اوسنیو محدودیتونو باندې غور ونه کړي نو درېیمه جګړه په مخ کې ده. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د دې هر څه په اړه خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر یو بلې ویډیو د خدای په امان.